السلام علیکم ملګرو، تاسو ته مخکې کلاس کې ما ویلي چې دې کلاس کې موږ چې کوم څېړنې دي سټیر دی پړوي برخه 3 موږ باغه 3D کې جوړو. نو دې کې موږ سره دوه څېړنې دي، تاسو کو دلته پر 2D ور فریم کې وګورئ. نو دې نو لیر آزاد کې ځکه چې لیر بند دی. نو یو ځای داري او بل ځای داري. نو زه به تاسو ته یو جوړ کوم، بل تاسو په خپله جوړ کړئ. صحیح ده؟ نو زه به تاسو ته دا جوړ کوم، دا یو به زه جوړ کوم. نو زه به چالو کوم چې دا پر خپل دی جوړ کړو. زه به را نور لیر اپ کوم او دا به اپ کړه، دا به اپ کړو. سوري دا ان کا، دا اپ کا، دا ډور. صحیح ده؟ او تاسو به په دې باندې کار څنګه کوئ، د دې ضرورت مثلا نشته دی. صحیح ده؟ تاسو چې کله سټیر جوړوئ نو دلته یو سیس پاتې دی چې تاسو به د دې نه 3 فوټه اپسیټ والی، سوري 3 فوټه دا دغه دیوال ته لګېدلې وي که نه. او اوس به تاسو په دې باندې کار څنګه کوئ. تاسو ته دا معلومه وي چې تاسو ته دا ټوټل سټیپ معلومه دي. نو دا خو تاسو ته ښکاري 1 2 3 4 5 6 7 8 او شپږ دا شو 14 او دا یو دا شو. نو دا څو شو 15. 15 سټیپ لري. پر 15 سټیپو به موږ دونه هایټ دی یو سټیپ لرکو چې موږ برابر د چت ته ورسو. د چت هایټ موږ سره د ځمکې نه 11 فوټه ریک تاسو ته یا شي ما ورکړو 11 فوټه او شپږ انچ او سره تاسو دغه حساب کوئ چاته. نو دا به څونه شي، موږ به دا ټول انچونو ته واړو. نو دا په انچونو ته اړوئ څنګه، دا 11 به ملټیپلای کې 12 سره په یو فوټ کې 12 انچ وي. نو دې نه به څونه راشي 132 انچ. شپږو سره نور جمع کوئ او دا به شي څونه 138 انچ. دا 138 به تقسیم کوئ په دې 15 سټیپونو باندې. نو تاسو به د یو سټیپ هایټ راشي څونه رالو، دا 9.2. صحیح ده؟ اوس موږ به داسې خیجو او بره به داسې ځو. صحیح ده؟ دا ډېر سټیپونه به بره دي. نو څنګه به کوو موږ دا، د دې لپاره به تاسو څه کوئ. زه تاسو ته اسانه طریقه ښیم. د ټاپ ویو ته ځم او زه د دې سایډ والا دې طرف ته جوړوم. نو زه یو پولی لاین الم دلته ریفرنس دپاره. دا لیر ما څه اپ دی او زه به والم دا لیر به آن کم. صحیح ده؟ دا هغه سوري زه به یو بل لیر والم او هغه به موږ ځان څه دغه کړو لیر ال ای او زه به دې نه یو لیر والم هغې ته به زه ورکړم سټیر. سټیر همدغه وایټ کلر دی. صحیح دی؟ سټیر یو موږ سره دی. زه به دا سټیر 2 دې نه به سټیر 2 سلیکټ کړئ او دا آن کړئ. صحیح ده؟ ما پولی لاین واغستو دلته او زه ایکس ال د دې په مدد سره داسې لاین مې یو ووالو. یا به تاسو ته ډېر اسانه کړم، ډېر دغه راته نه کوم. دلته به زه یو بل پولی لاین والم. دا مې یو جنرال لاین واغستو او زه به دا کاپي کړم. د دې نه به ځالم کاپي پیسټ کاپي پیسټ. دا شپږ دغه به اول جوړ کړو. تاسو ته ما د یو دغه هایټ څونه یاد کړو چې دا به یي 9.2. صحیح ده؟ دا موږ سره هایټ رالو. نو دا به زه لږ معمولي غوندې ښکته کړم دا دواړه او دا دواړه خپل منځ کې دا کا او دا ترې ټریم کا. دا به هم ټریم کې، د دې نورو ضرورت موږ ته نشته. صحیح ده؟ اوس دا رواله داسې د دې ګوتې ونیسه او دلته یې پرېږده داسې پیسټ یې کا. دا موږ سره یو الیویشن جوړېږي سټیر. صحیح ده؟ دا شپږ خو پوره شو موږ سره. دا زه سلیکټ کړم، لږ به یې موو کړئ لاندې. د دې ضرورت تاسو ته نشته. یو لاین به دلته د دې ګوټ نه ونیسئ تر په دې ګوټ پې پرېږدئ او بیا به دې نه اپسیټ والی 3 انچه او دا به بیا ډیلیټ کړئ. زه به دې کې دا به بالکل سیده دې سره میلاو کړم داسې او داسې به دلته یو موږ لاین والو. دا به موږ خپل منځ کې میلاو کړو. چې کوم ځای کې میلاو شو هغه ځای کې به دوی یو دغه جوړ کړي. اوس دا به تاسو څه چلو کوئ دې سره. دا خو تاسو دا یو جوړ شو، دا برانې هم جوړ کړئ چې یو پیره ورته خبره ختمه شي. زه راځم دې نه او زه به راشم دلته به زه والم 9.2. دا هایټ شو او دا به 9 به دغه شي. دا بالکل د دې برابر پکار دی. صحیح ده؟ نو کاپي پیسټ د دې ګوټې ونیسئ. سوري سی او ولې نه سی پی
چې دې طرف ته سوري هغه شان دلته جوړ کړئ. دا موږ الټه جوړ کړو، دا به دې بل طرف ته جوړول غواړي. صحیح ده. دا ټول سلیکټ کړئ، څه خبره نه ده. ایم آی میرر کړئ، یس دا ډیلیټ کړئ ځکه چې موږ دا دې طرف ته پکار دی. او دا ټول سلیکټ کا او داسې دلته یې پرېږده. بیا په دې ګوټ نو دا موږ سره زیاتي دي. صحیح ده، دونه پورې صحیح دي. او بیا هغه شان یو لاین والا دا والا تر دې ګوټه پورې دا افسیټ دی والا 3 انچه. دا ډیلیټ که دا لاین دا منځ کې او داسې لاندې راشه دا دې سره پیل کا. صحیح ده، داسې دا دې سره پیل کا. صحیح ده. یو دا سټیپ پاتې شو، دا به موږ درته زه وکړم چې دا څنګه. دا موږ ځان لم کولی شو، دا څه خبره نه. دا ډیلیټ کا، نه دا مو ډیلیټ کا ځکه چې دا خو موږ سره ریفرنس دی. دې کې به خیر د یو لاین پرېږده، لاندینی به پرېږدو موږ دلته. دا یو به پرېږدو بلکل دا ټول اخره کې. صحیح ده چې دا سټیپ دلته کېږم صرف ریفرنس لپاره. واوړئ 3D ته لاړ شئ او دا تاسو څه چلو کوئ بي او په ذریعه باندې. که بي او ذریعه باندې او که تاسو ټول سلیکټ کو او جی بټن پریس کړو جوین بشي، نو دا به یو ابجیکټ شي. بیا دا تاسو ایکسټروډ کوئ په بره باندې 3 فوټه ایکسټروډ کوئ، داسې دا مو کوئ جی او ایکسټروډ په بره باندې څونه 3 فوټه. اوس که تاسو 3D ته لاړئ نو دا الټه دي. صحیح ده، نو دا سم کوئ دواړه. نو دا به تاسو 3D آر دا پریس کوئ، په دې سور نشان به کلیک کوئ او داسې په بره به لاړ شئ. دا په خپله تاسو سره بلکل سیټ راشي. داسې دا هم پرې خپل دی کوئ 3D آر په دې سور نشان کلیک کوئ او په بره باندې لاړ شئ او نشو یو منټ 3D آر په بره باندې لاړ شئ نو به تاسو سیټ شي. صحیح ده. اوس موږ سره هغه یو پاتې دی چې هغه موږ سره څونه پیل به زه والم تر دې نه دې پورې څونه 3 فوټه دا شو، 3 دا نو 6 فوټه به دا شي او داسې باندې 3 فوټه او په داسې باندې څونه بیا 6 فوټه او کلوز یې کا. صحیح ده. او دا ایکسټروډ کا ځان له دا به هم څونه ایکسټروډ کېږي ما ونه 9.2. صحیح ده. دا رال اوس به دا به ونیسئ دا سټیر او دا به دغه دی کې دا ګوټ بیا ونیسئ، دا یو دا به ونیسئ او دا به په دې غټ سټیر باندې په دې ګوټ بیا کېږي، په هغې ګوټ بیا کېږي. صحیح ده. ته وګوره تاسو سره بلکل دا برابر رالو. دا تاسو خپل منځ کې ټول سلیکټ کړئ، جی بټن پریس کړئ، جی نه سوري یونین 3D باندې یونین کار کوي. صحیح شوه. اوس تاسو راشئ او وال آن کوي. صحیح ده. دې کې والی کنسپچوال په دې 2D وایر فریم او دا لاین نه ده دلته را یو لاین موږ وختي ډرا کړو، دا غلط ډرا شو. دا به تاسو دې نه ونیسئ په دې کې کېږي. صحیح ده. دا بالکل تاسو سره برابر راشي. اچت ته بالکل دا برابر راشي. ګوره ته واوړئ دغه ته وایر فریم ته وګوره چت ته دا بالکل برابر رالو. صحیح ده. دا لږ معمولي غونتې اوچت راغلی دی. رای ریزن دا دی چې مونږ دلته دا لاینونه دا مونږ لږ ښکته کړو ځکه چې دا لږ په ځمکه کې دننه وي. صحیح ده. نو تاسو به دا ونیسئ داسې موو او په دې خپل ځای باندې اوس دا دی به خالي کوئ. نو خالي کول لپاره به څه کوئ؟ تاسو به دا به ورکو سټیر له او نور د دې نه علاوه مونږ ټول بند کړو. صحیح ده. دغه سټیر هم آن کوئ، دا سټیر آن کوئ چې مونږ ته ښکاري. دا به داسې بره لاړ شئ او دلته به والئ 2D وایر فریم. اوس دلته به تاسو یو ریکټینګل جوړ کړئ. صحیح ده. اوس ریکټینګل د دې نه جوړوئ که دغه زه به دې نه دې پورې جوړ کړم.
دا ریکټنګل دلته جوړ شو. دا ریکټنګل به تاسو ایکسټروډ کړئ. څونه به ایکسټروډ کوئ چې د 6 انچو نه سیوی ما ښه ډېر ایکسټروډ کړو. اوس کنسپچوال ته لاړ شئ او دا په دې خپل ځای باندې اوچت کړئ او دا به د دې نه ماینس کړئ. نو اس یو دا انټر دا انټر. نو ګوره اوس که څوک راخیږي که نه نو اوس به راختلی شي. ته وګوره صحیح ده. که نور هم کلاوښئ هم دا شان طریقه ده، په دې طریقه کلاویږي. نو تاسو واپس ځانته لیر آن کړئ. ته وګوره هغه دی کې تاسو سره دغه جوړ شوي دي. صحیح ده. دا لږ موږ نه لږ معمولي غوندې ها دې لږ دا موږ سره لږ دلته دغه شوی دی. تاسو به دا ونیسئ، دا په دې لاین سره ولګوئ چې دا بالکل دې سره برابر راشي. نو به وختي دیوال سره ننوتې، اوس به ټیک راځي. ته وګورئ بالکل سیټ رالو. صحیح ده. نو دا خو موږ سره وو د سټیر باره کې خبره، او تاسو را نور لیر وغیره آن کړئ، تاسو به دا برابر راشي. صحیح ده. نو دا زموږ په دې د کې اخیری کلاس وو. اصل کې په اټوکیټ کې 3D ما تاسو ته صرف دې لپاره کوله چې تاسو لږ ډېر دې سره لاس دغه شي، ځکه چې نوي چې کوم مخکې چې موږ کوم نیو کورسز کوو نو هغې چې کومه 3D دا په فیلډ کې استعمالیږي ډېره زیاته. اټوکیټ دا دومره نه استعمالیږي. اټوکیټ صرف لاین وغیره استعمالیږي چې تاسو صرف سکیچ جوړ کړئ یا خپل 2D پلان جوړ کړئ. نو هغه موږ څنګه استعمالوو، تاسو ته ما ټول کمانډ وغیره کړي دي. صحیح ده. نو امید ده چې تاسو به دا اټوکیټ چې کوم کورس دی موږ نن کمپلیټ کو. نو زه به تاسو ته په بل کلاس کې د سکیچ اپ نه سټارټ علمه چې هغې کې موږ سکیچ اپ کې کار څنګه کوو، هم د اټوکیټ به یوز کوو څنګه. په سکیچ اپ کې موږ چې کوم بلډینګ دی موږ په دې کار کوو، په روډز باندې به کار کوو، او په لینډسکیپینګ به کار کوو. نو امید دی تاسو به هغه انجوای کوئ او هغه به زده کوئ او په فیلډ کې به تاسو په کار راولئ. نو انشاءالله موږ سره اوسئ او بل کورس کې موږ تاسو سره راځو. پای کې تاسو ته موږ ټیکنیکل څیزونه ښیو، پای کې به تاسو ته موږ رینډر سافټویر هم ښیو. نو رای پورې مال اجازت راکئ. الله حافظ.